طورخم کې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته سرچینه وایي 4 طالبان وژل شوي. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، پام وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طورخم په جګړه کې 4 طالبان وژل شوي دي. په دغه سیمه کې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ضرور ته ویل یا د نښته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه 2 ساعته یې دوام وکړ او 4 طالبان پکې وژل شول. سرچینه وایي په دې نښته کې پاکستاني لوري ته هم نقصان اوښتی خو دقیق شمېر یې وړاندې نه کړ. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو د کرښې په 0 نقطه ځنګل سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې کړې دي. له بل خوا بیا د سیمې نه د دې پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې د طورخم دروازه نن غرمه مهال له 12:30 بجې راهیسې د هر راز تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کړی، ویلي چې دواړو خواوې د دې نښتې د عواملو پیدا کېدو کار کوي. د دې وزارت وایند عبدالمتین قنی په خپل ایکس پاڼه لیکي چې نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دې ځواکونو پر وړاندې ځوابي ډزې کړې دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، موږ سره پاتې شئ. د دې خبرو وروستي جزئیات به هم موږ تاسو سره بیا شریکوو. تر بیا ښې چلولو عمل.